ملګرو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کم سربراهي چې دا هغه محمود خان اچکزی صاحب کوي، د هغې یو ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې چلیږي د پرون راهسې، او په هغې کې ویل کېږي چې کومه دا ویډیو ده هغه د محمود خان اچکزی صاحب ده. حقیقت پکې سره تاسو سره موږ تیر شوي او دوه ویډیو شیر کړي، کوم چې د مفتی کفایت الله صاحب، کوم چې د جمعیت علما اسلام هغه ایم این ای هم دی، د هغو یو ویډیو وایرل شوی، کوم چې هغه کوم تصویر و کوم د ویډیو سره ریلیټډ څه و، او موږ تاسو سره شیر کړي وو، او باقاعده موږ په هغې باندې کومه رڼا چې ده هغه اچولې وه چې دا ویډیو هغه ریل ده او که نه ده. په نننۍ ویډیو کې به موږ خبرې کوو د محمود خان اچکزی صاحب چې د دې په دې ویډیو کې څونه حقیقت دی، نو کومه ویډیو چې وه هغه تاسو څه تصویران په سکرین باندې کتی هم شئ، او کومه پوره ویډیو چې ده هغه ما وکته، نو په دې ویډیو کې صرف او صرف دوه ځل پکې داسې تصویر راغلی دی مخې ته چې داسې یو جینۍ وي، د هغې سره یو کس هغه غاړه ورکړې وي، بیا خلکو هغه تصویر دونه ایډیټ کړی دی او په هغې کې دا شو کړي دي چې دا کوم تصویر دی نو هغه د محمود خان اچکزی صاحب دی. نو باقاعده په هغه ویډیو کې داسې صحیح ښکاري هم نه، خو صرف او صرف د فیسبوک کوم ګروپونه چې دي هغه ترې ډک دي، خلک یو بل ته چې کوم دی وایي موږ ته فرینډ ریکویسټ وکړه او ما ته پیسې راولېږه، مختلف قسمه خبرې ورته کوي چې ما ته فرینډ ریکویسټ وکړه انباکس ته راشي چې زه ته دا ویډیو در سینډ کړم، یعنې لکه صرف دا یو ځل نه بار بار چې کله هم د چا څه ویډیو یا ریلیز شي یا بل څه چل وشي، نو په فیسبوک ګروپونو کې چې کومه غویمه جوړوي نو هغه دارنګي لکه اوس چې څنګه جوړه ده. نو تاسو ټولو ته په اخره کې یو ځل بیا وایم چې څوک برنه هغه مه بدناموئ چې ستاسو داسې د هغې کوم ښکاره ویډیو داسې نه وي راغلي، لکه اوسه کومه ویډیو چې ده په هغې کې هېڅ پته هم نه لګي دا محمود خان اچکزی صاحب دی، یو بوډا سړی دی او په هغې کوم رغستې د خلکو بس وایي دا وایي د دې ویډیو هغه وایرل شوه. نو ډېره زیاته بده خبره ده چې موږ په خپل ملک کې داسې کوو، د کوم ملک مشران چې دي هغه موږ داسې بدنامو، نو زموږ لپاره چې کوم دی د یو شرم مقام دی. نو دغه ویډیو او د هغې کوم حقیقت چې هم تاسو سره شریک کو، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.